رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. زه نظیف ژواک یم. تاسو د اختر دودونو خپرونې لیدو ته رابولم. مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو تاسو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. هیله دا ده چې تاسو به یو ښه سوکاله او نیکمرغه اختر ولرئ. تاسو هم له غرغښ تلویزیون سره پاتې شئ. موږ درته بېلابېلې خپرونې چمتو کړي، هغه راسره وګورئ. دغه خپرونه د اختر دودونه خپرونه ده. موږ په هر اختر کې د خوست ولایت بېلابېلو سیمو ته سفر کوو، د دوی په اخترونو باندې خبرې کوو. نن ورځ غواړو چې د خوست ولایت صبریو یعقوبیو ولسوالیو ته سفر وکړو، هغلته د دوی اخترونه وګورو، د دوی په دودونو خبرې وکړو. تاسو راسره پاتې شئ. د خپرونه تر پایه زموږ سره ننداره کړئ. بیا هم تاسو ته ځانګړی سلام. د لوی اختر شپې او ورځې دي. موږ د یعقوبیو ولسوالۍ خلبسات سیمه کې یو. مخکې هم تاسو ته یاده کړه. غواړو چې د دغې سیمې په اړه خبرې وکړو، د دغې سیمې په اخترونو خبرې وکړو چې دغلته اخترونه څه ډول کیږي. تر څنګ مې راسره حاجي صاحب ناست دی، حاجي صاحب شیروالي. دا به تاسو ته خپل هم ځان در معرفي کړي. تاسو ته هرکلی وایو صاحب د اختر دودونه خپرونه کې. ژوندی دی، خوشحال دی. تاسو ټولو ملګرو نه مننه کوم چې تاسو به دا مصروفیتو واقع راغلي یئ. موږ سره مو د اختر موږ نوم شولي ده. زه خپله د خوست ښاروالۍ کې ترانسپورټ مدیر په صفت مې وظیفه اجرا کوم. ډېره مننه شولي صاحب. دغلته په دغه سیمه کې په دغه منطقه کې ستاسو هغه اخترونه څه ډول دي، هغه پایلې څه ډول کېږي؟ مونږ اخترونه خو مجموع کې سهار چې کله د 8 بجې وخت شي ټول چې عیدګاه جومات پوره چې ولته لمونځونه ادا کړي، نو بیا مونږ ټول یوځای کېږو. ولته د کلي مختلفو منطقونه خلک رسي. زمونږ خلبسات ته امنیت نسبت نورو منطقو ته ډېر ښه ده، نو په دا اساس خلک ډېر رسي. ولته چې کله لمونځونه وشي بیا ټول خلک یو تر بله اختر مبارکۍ ورکوي. نور خو څه کوي چې امنیتي کسان وي، ولسوالون وي، دا ټول د خلکو سره په ګډه موږ وطن نانا چې دا ډنډکی مۍ ورځې وتې دا په اوله ورځ نه ورسره د غوړیو لکه ډېر ښه شیان وي، اسان کې دا شی ورسره وي. ځکه دا ډېر د سبقانه تقریبا مو دا 50 کاله 52 کاله عمر خو زه لرم دا شی رواج شوی ده. نو اوس ډېر د مېلمانه چې په دې نه راشي بیا د شوق لري چې دغه ډنډکی موږ ته پوخ کړي. په یو شمېر سیمو کې د دې پر ځای وریجې، هغه پیلوي وریجې، اصلي وریجې رامنځته شوي دي. ډنډکی بې خونده شوی. په دغه منطقه کې اصل په خپل ځای پاتې ده د ډنډکي. موږ په منطقه کې خو دغه پلوي وریجې اکثریت خلک نه خوري، دې ته ډېر شوق وي. ځکه دا خو پلوي وریجې چې غوښه نه وي ورسره، قرما نه وي ورسره، هغه بیا دومره هغه نه لري، ذایقه نه لري. یوازې دغه چې پلوي وریجې وي. که ډنډکی وي، ډنډکی خو بدون د شوروا د چرګ د دې شیانو نه وي. دا خلک ځکه خوښوي. بلې د دغې نوره ځانګړنې چې دي د دغې ډنډکي صاحب که د دې په اهمیت خبرې وکړي. اهمیت خو اوس په د اوس ټولنه کې د اوس وخت کې ځکه دغه ایلوس کور سړی چې کوي لکه بلچه ووایي په ځمکه کې کور وکړي، هغې پخو خلکو چې ډېر دغه شی رواج کړی هغه نه یې ډېر ښه تاثیرات لرل. اوس دا اوس ځوانان چې کوم وخت شوي دي کور نه کوي، خاص تعلیم دا شیان هغوی کوي مختبري د فزیکي کور نه کوي. چې فزیکي کور نه کوي دا شی بیا هغې دپاره نقصان ورته ومېږي، ځکه هاضمه یې سخته ده. بله، نو څوک چې کار کوي باید ډنډکی وخوري. ډنډکی چې وخوري یو وجود ډېر محکم وساتي، د زر وږه کېږي نه. او بل ډېر شمېر کسان راټولېږي، مینه اتفاق د دې سره. دا خو دا شی په ټولو نظر دا مهم ده. کنې دا خبر د کابل او لوګار او د نورو ولایاتو خلک هر شی ځان ته په پېشکار کې ځان ته اچوي، بیا په کوشک وخوري.
مونږ خلک یې دی پر دا شی خوښ کړی ده چې دا اتفاق یې وانخښل و څوک ډېر کسان جمع کېږي او د دې نه استفاده کوي په وځي مړۍ خوري. بلې په دغه سیمه کې ډله ییز اخترونه لمانځئ، په کورونو ګرځئ، ډوډۍ خورئ که جلا جلا کورونه ډوډۍ خوري؟ بدون دی مونږ کور ناست دی نور ټول په یوه بل کور ته ځي. مونږ خپله مېلمانه ډېر لرو، ولسوالۍ خلک او دا نوره بعضې خوست نه خلک راځي. مونږ خپله په عید کې هېڅ چاته نه یو لوټ شوي، خاص هغه مېلمنو خدمت کوو لکه څنګه چې وظیفه کې وو دغسې مصروفیت مو عید پورې اضافه وي. ډېره زیاته مننه چې موږ غواړو چې د نورو ملګرو سره هم خبرې وکړو، له ځوانانو سره خبرې وکړو. کوره بعد چې راغلی د ډوډۍ پر سر مو زموږ سره خبرې وکړو. تاسې نه ډېره مننه کوو، خدای مو کامیاب لره، تل سرفرازه اوسېږئ. صلح په باره کې مونږ دا ارمان لرو چې کاشکې لکه نن چې تاسې روغلي ډېر وخت کېږي مونږ خپله نه دي لیدلي چې تلویزیون والا خپل بساط سیمې ته روغلي چا سره مرکه کړې وي، چا سره یو شی خو ډېر کم شوي دي. دا که چېرته امنیت وي، سوله وي، وروري وي، بیا به ډېر دغه ډنډګی به یو سلچنده خوند وکړي. ځکه چې کله خلک جمعیه ټولېدنه په یوه ځای کې وي هلکې بیا مینه زیاتېږي. انشاءالله لیدونکو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د غرغښت کاري ډله به د خوست ډېرو لرو پرتو ولسوالیو ته هم په ډاډه زړه سفر وکړي، د ولس چوپړه وکړي. ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه اختر غواړم. د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ته سلام وړاندې کوو. د اختر دودونو خپرونې لیدونکي موږ د خوست ولایت یعقوبی ولسوالۍ ته سفر کړی، په همدې سیمه کې یو. د دغې سیمې ځوان راسره دی، غواړو له دوی سره په همدغه سیمه خبرې وکړو، په دودونو خبرې وکړو، په د اختر په دودونو. مخکې له دې چې له دوی سره خبرې وکړو تاسو ته هرکلی وایو، لیدونکو ته ځان معرفي کوئ او د اختر مبارکۍ وکړئ. ډېره مننه ژواک صاحب، زه هم په خپل وار سره د غرغښت راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او د دغه لوی اختر مبارکي ورکوم. تاسې نه ډېره مننه چې موږ سیمې ته راغلي او د هغې سیمې د سولې او د ارامې فضا انځور نور خلکو ته خیر. مننه. نوم خو د یاد نه کړم. نوم یې عبدالمالک رحیمزی دی، د خوست ولایت مربوط د صبرۍ ولسوالۍ، د یعقوبی او صبرۍ ولسوالۍ مربوط د خلبست اوسېدونکی. مننه رحیمزی صاحب. که لیدونکو ته ووایې دغه سیمه منطقه له مرکزي نقطې سره څومره فاصله لري؟ ژواک صاحب دغه منطقه کې خوست تقریبا 12 ولسوالۍ لري او تر ټولو ستره ولسوالي او چې مرکز څخه اگر چې دومره فاصله هم نه لري خو پخوا یې امنیت چې و ډېر یو بد حالات و دلته، امنیت ښه نه و. اوس خو خوشبختانه چې امنیت هم بیخي ښه شوی دی. دلته د خلکو مینه او ورورولي له دولت سره له حکومت سره بیخي چا په اصطلاح چې اعلی درجې ته رسېدلې ده. تقریبا د مرکز سره دغه چې ما د موټر په کیلومیټر حساب کړی دی هغه 14 کیلومیټره دی. 14 کیلومتره لرې موږ له خپله تلویزیونه ودانۍ له مرکزه راغلي یو. دلته د دې ولسوالۍ اړوند معلومات تاسو ته خپروو. اخترونه مو څه ډول دي؟ هغه پایلې څه ډول وي؟ د شپې به یې پیل کړو. دلته خلک میرګندونه سیزي ماشومان، چون تاسو خو اوس لوی شوي یئ. ژواک صاحب که ووایم د اخترونو خوند خو د وروستیو جګړو ناخوالو چې په وطن کې ډېرې بدبختۍ وې، بدبختانه باید ووایم چې هغه رواجونه چې پخوا وو اوس یو څه ختم شوي دي، ځکه چې زړونه آواز نه کوي، خلک یو څه غمجن شوي دي. د شپې لخوا به خلکو میرګندونه کول یا به ټایرونه سیزل او داسې نور یا به هوایي ډزې خو ډېر بد رواج دغه خدای بیا نه رواج کوي. اوس یې هم چې څوک کوي هغې نه هم دا هیله ده چې هوایي ډزې د بیخي نه کوي، ځکه چې ډزونه چې دي هغه د انسانانو ژوند اخلي. که هوایي وي که مخامخ وي خو مطلب د انسان ژوند په خطر کې کوي.
خلکو به ټایرونه سیزل یا به مرګندونه وو. اوس په کلي کې خو تقریبا بیګا چې د لوی اختر شپه وه تقریبا یو په کلي کې به 15 یا 16 مرګندونه به چې زه به پوه شوی یم سوي شوي به وي هغه به د زړه په زور به سوي شوي یعنې داسې خاص د چا خو زه وایم باران بلنده کړي ده موسم داسې باراني دی. خبره داسې ده چې که مخکې پخوا به داسې وو که چېرته مرګن باندې باران کېدو ترپال به یې پرې اچولو که ترپال به نه و بیا به ټایر به چې وه بیا یو خوندي ځای کې کېښودو بیا به د شپې لخوا نصب کولو هغې ته به د پټرول په واسطه ورکولو. اوس دا چې زړه اواز نه کوي نو چې مرګند وي هم څه کېږي هغه پیکه شوي دي. دلته د اختر خواړه څه ډول وي کوم ډول خواړه خورئ تاسو په اخترونو کې؟ خوست خو که فکر وکړي د نورو ولایتو په نسبت دلته ډنډکی چې موږ ورته غټې وریجې وایو کله چې موږ د سهار د له خوبه پاڅېږو د لمانځه د چای وروسته چټولي یو ځای خورو. هر څوک د اختر لپاره کلي کې دغه موږ ته رواج دی ثواب په خاطر څپلی غوندې نوي کالي کې د هغې وروسته دی په یو ځای 8-8:30 بجې داسې د لمانځه لپاره ځي عیدګاه ته د ټول کلي سره یو ځای د عیدګاه لمونځ د اختر لمونځ ادا کوي. هغې وروسته د مینې محبت دا چې اسلام د مینې د محبت د ورورولۍ دین ده او خدای پاک چې موږ ته دغه دوی خوښولی مبارک دین چې موږ ته راکړی دی دغه د دې په خاطر چې موږ تاسې هغه خلک چې بیخي مو په کلي کې د مصروفیتي وجې نه وي لیدلې هغې ته د مینې غېږ ورکړو د اختر مبارکي ورکړو. ژواک صاحب که درته ووایم د اختر په ورځ کې دومره خوند کوي که نه چې هغه دښمن دي چې وي چا ډېر بد در سره کړي وي چې د اختر غېږه درکړي سړی ډېر خوشحالېږي ګیلې ختمې شي یوه د مینې او ورورولۍ فضا ځکه چې اسلام مبارک دی خو چې څه مخکې کړي دي په هغه کې حتما یو حکمت دی. بېشک غټې وریجې دود شوی غټې وریجې دلته د پخوا نه رایج شوي دي تاسو هم دغه دود غني ساتلی. بلکل مننه. ځوانان د دغې منطقې څومره همغږي دي واحد نظر لري که نه د دوی نظرونه جلا جلا دي؟ ژواک صاحب که حقیقت درته ووایم زه به چې په پخوا به زه چې کلي ته راتلم د کلیوالو مینه به د موږ سره نه وه موږ به د کلیوالو سره مینه نه لکه مخکې مې چې درته ویل دغه مخامخ ځای کې شین چمن دی هر مازدیګر موږ د تره زمن چې د کور والا وي کلیوال وي دغه راځي نسبت پخوا وخته اوس مینه زوی ته شوي دي چې علت یې هغه د زده کړو ده چې هر چا زده کړې دی چې د مینه چې دو څومره چې ډېره وي دومره ښه وي که نه نفرت دې ورک شي. نفرت تقریبا که یو لاس کوله مخته زه دا سیمه پرتله کړم ډېره وروسته پاتې وه مو څه دې ته ووایې چې مو ته به د خپل کلیوال بیخي داسې ویره کم نه به داسې به نرته برېښېدل لکه خپل افغانۍ مې چې لکه بیخي د بل هېواد والا به راته ښکارېدل. خو اوس دا چې خلک تعلیم یافته شول مینه زیاته شوه دلته اگر چې دا خلک ګرامه نه دي ځکه چې په جنګ جګړو کې پوتې شول د مینې په اړوند چا نه کیسې ورته وکړې نه یې مینې خبره وه چې بس یې ګېزه ماله به جګېدل دا به یې وي په مټو چې سهار د شپې به ویده کېدلم د دې سره داسې نظر و چې بس خالي نه د هغه څوک ده چې جنګجول کړي جنګ کړي او مطلب ښه جنګجول کړی شي ښه جنګجول ښه شتونی کړی شي دې ته به نه راغه څوک به ښکارېدو. اوس خوشبختانه چې په کلي کې څوک جنګ کړي اول خو زه یم چې ډېر باد برېښي بیا بل وشه دې وجې د مینه زیاته شوې ده بیخي یعنې توپیر یې نسبت نورو کلو ته بیخي مخ پر وړاندې تګ. بلې خدای دې همداسې وکړي چې مینه اتفاق په دغه سیمه کې په دغه منطقه کې زیاته شي تر څو موږ د لوی افغانستان لپاره ګډ کار وکړو دا هر څه په مینه او په اتفاق کېږي. وروستی خبرې د اورو د دغې سیمې منطقې څومره اختریزه خپرونه ده د مخې نه په استفادې کومې ستونزې وي کولی شئ ووایئ غرب اختر د تلویزیون سکرین له لارې؟ ژواک صاحب ستونزې خو ډېرې دي بې حده ډېرې دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې دغه سیمه چې دو ډېره جنګ ځپلې سیمه وه اوس خو خوشبختانه امنیت که مخکې دولت دا ادعا لرله چې مثلا دلته امنیت نشته موږ پروژې نشو پلي کولی اوس له دولت نه دغه خلک غواړي چې اوس امنیت هم شته پروژې هم غواړو. او ژواک صاحب که فکر وکړي یو لومړني لکه طبي لحاظ چې لومړنۍ مرستې دي یو څه ورته وایي چې وروسته خو دلته چې دې ستونزې چې بې حده ډېرې دي خو یو هغه ستونزې چې ډېر اولویت لري لکه موږ یوه ستره ستونزه چې مکتب لکه کومه سیمه کې چې موږ تاسې قرار لرو په دغه ځای کې موږ ته د مکتب د ودانۍ منظوري شوې وه هغه منظوري چې وه د ریاست معارف نه هم کومه ستونزه نه وه
شهرسازۍ ریاست کې موږ کومه د منځکه سکیچ وکتلو کومه ماسټر پلان چې هغه همدغه منځکه هم 12 جریبه تقریبا 12 جریبه کېږي دغه منځکه د خلوصات په نوم مکتب ته وقف شوی وه خو دا چې بعضې زورواکو ستونزې جوړې کړې د دوو قومونو په منځ کې د نفاق تخم وشیندلو دغه نه د مکتب شو او نه د دارالمعلمین اگر چې موږ دغه خبره کوله چې په دغه مکتب کې تقریبا د کوم قوم چې موږ سره په دې ارتباط لانجه لري استادان هم د دوی دي یوازې مدیر زموږ د کلي ده نور ټول استادان هم د د شاګردان هم نسبت د نورو د موږ کلي نه ډېر دی ورته راځي موږ د دې قوم نه غوښتنه وکړه چې مثلا په دغه ځای کې د 12 جریبه منځکه ده په دا کې د مکتب جوړ شي مدیر دی تاسې نه وي معلمان دی تاسې نه وي چې هر شی تاسې امتیاز یې تاسې غواړئ هغه تاسې وکړئ خو د دې په خاطر چې د بچیان مو د بود بارون شګارې په وخت کې د درس نه محروم نه شي دا منځکه خو بیا د دولت هم ډېر منډې تړلې وکړې قومي مشرونو چې دغه ستونزه حل کړي اگر چې تقریبا 80% 90% حق کې مونږ وه ځکه چې په شهرسازۍ مو ګټلې وه په ریاست معارفو بودیجه منظوره شوې وه خبره د هغه وه چې د دوو قومونو ترمنځ ستونزه وه او د ستونزې پر یوازې بودیجه چې وه هغه لغوه اعلان شوه خدای دې وکړي چې همدغه ستونزه حل کړي دولت او مسؤله چارواکي په دې کې خواري وکړي تر څو دغه ستونزه هواره نجواک صاحب دغه اوله ستونزه وه دویمه ستونزه چې دغه په دغه سیمه کې یعنی تقریبا په څو میترۍ کې د فیسبوک له لارې موږ ډېره مبارزه وکړه چارواکو تر غوږو مو ورسوله داسې یو کلینیک جوړ شوی ده چې ډېره سرمایه‌ګذاري په شوې ده تقریبا ډېره سرمایه‌ګذاري په شوې ده که تاسې شټونه هم اخلئ هلته ورځئ بیا اخیستی شئ تر اوسه پرسونل نشته پکې بیادبي د ډېره معافي دی د کلي حیوانات مالونه پکې سري وښۍ دومره شوي دي او هغه وطاقونه چې جوړ شوي دي د هغې خو یو چا پوښتنه ده کړې چې په کوم معیار جوړ شوي دي څه رقم جوړ شوي دي نو که څه د یو شي لپاره ودانۍ او د ځای ډېره مشکل وي دلته ځای هم شته ودانۍ هم شته صرف ستونزه د پرسونل ده بله نو دغه اساسي ستونزې دي دا دوی غټې ستونزې دي خدای دې وکړي چې مسؤله چارواکي د دغې برخې ته متوجه واوسي دغه ستونزې حل کړي مننه رحیم ځای صاحب چې حاضر شوئ زموږ سره مو په دې اختر شپو او ورځو کې خبرې وکړې تاسو ته ښه اختر غواړو ډېره مننه ژواک صاحب زه هم د غرغښت تلویزیون له ټولې کاري ډلې نه له رئیس صاحب نه مننه کوم کورم آباد چې موږ سیمې ته راغلي او د دغې سیمې د خلکو غږ تر حکومته رسوئ او زموږ د بانډارو کلتورونه نورو سیمو ته وړاندې کوئ ډېره مننه لیدونکو زموږ سره پاتې شئ غواړو چې د دغې سیمې له نورو وګړو سره هم خبرې وکړو دویم پښتو خپرونه لا هم ادامه لري د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته ځانګړی سلام د لوی اختر مبارکي هیله دا ده چې تاسو به یو ښه اختر ولرئ تاسو د اختر دودونو خپرونې لیدونکي یئ موږ دلته د خلبسات اړوند سیمه کې یو د یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبسات سیمه کې یو دلته غواړو چې د دغې سیمې په منطقې په رسم رواجونو خبرې وکړو مخکې تاسو خبرې واورېدې ځوان راسره ناست دی د ده سره هم خبرې کوو تاسو ته هرکلی وایو څه نومیږي لیدونکو ته ځان معرفي کوئ مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه چې تاسې موږ سیمې ته تشریف راوړی دی نوم مې کپتان تلاش دی د خوست ولایت د خلبسات سیمې اوسېدونکی تلاش صاحب په اختر کې د څه شی ډېر خوښېږي څه درته جالب وي ولا په د اختر شیبو کې خو د ماشومانو لوبې ډېرې جالبې دي فرض مثال قربانۍ شوي او داسې نور د خپلو ګاونډیانو سره لیدل او کتل دي د ملګرو سره مثلا په چکر چیرې تلل دي دا مثلا ډېره غټه خوشحالي ده بله په دې منطقه کې دغسې کوم مشهور ځای ده چې هله نور منطقو خلک راځي یا د دغې سیمې ځوانان هغې ځای ته ځي دلته خو ډېر مشهور دی چې مثلا د لرو پرته سیمو نه خلک چې راځي هغه ځاځي میدان دی چې د ډېرو مثلا تڼۍ ولسوالۍ شول هغه خو صحیح ده ځاځي میدان ځان ته ولسوالي همدلته په یعقوبیو کې په یعقوبی کې مثلا دلته داخل کې خلبسات کې د چنرګي سیمه ده بله چنرګي ته خلک راځي دلته سیل کوي ډېر زیات خلک راځي بلکل بله د دغې منطقې ځوانان
په اخترونو کې یو ځای کېږي سره که جلا جلا ګرځي دوی؟ نه دوی ټول په یو ځای ګرځي. مثلا دوی ټول کلیوال چې دي مثلا هغه په یو اتفاق سره غونډېږي او یو مشخص ځای ته چې ځي دوی په یوه اتفاق ځي. بله. خواړه مو مخکې هم یاده کړله، ستا کوم ډول خواړه خوښېږي؟ دلته چې موږ خبرې وشوې ډنډکی مشهور ده. ډنډکی مشهور ده. ډنډکی بیخي زیات خوند کوي په اختر کې. په اکثرو کورونو کې ډنډکی وي که په یو نیم کور کې نورې وریژې هم پخېږي یا نه په ډېر وچه ډوډۍ وي؟ نه په اخترونو کې خو په زیاتو کورونو کې ډنډکی وي. یعنې خلک یې خوښوي؟ خلک یې ډېر زیات خوښوي. بله. په اخترونو کې څه تغییرات وینئ که نه یې وینئ تاسو؟ پخوا اخترونه ښه وو که د اوسني اخترونه ښه دي؟ نه پخواني اخترونه ډېر زیات توپیري کړی دی. مخکینی هدف دا ده چې یو وخت دغسې و چې د دغې سیمې منطقې نه د ناامنیو خبرونه راتلل. اوس ماشاءالله دغه سیمه منطقه یو څه نه څخه شوې ده، اخترونه به هم ښه شوي وي. بلکل اوس یو څه نه څه امنیت ښه شوی دی. بریالي هم تغییر کړی دی د تېر اخترونو په نسبت ته. صحیح. ډېره زیاته مننه تلاش صاحب. تا ته په اختر کې خاص یعنې چې تاسو ډېر درته جالب وي، څه درته جالب وي؟ مخکې مو یاده کړه چې د ماشومانو لوبې راته په زړه پورې وي، قربانۍ، هغه خاص څه درته په زړه پورې دي؟ که نوي کالي واغوندې دا درته جالب؟ نوي کالي شول، پر مثال داسې نوره خوشحالۍ شوي، زیات خوشحالۍ په اختر کې مثلا د ملګرو سره یو ځای ته بل ځای ته تلل شول، مثلا د خپلو ګاونډیانو سره لیدل، د ملګرو سره په اختر کې د لویه خوشحالي ده. ډېره مننه تلاش صاحب. په همدې سره به قدرمنو لیدونکو زموږ د اختر دودونه خپرونه هم پای ته ورسیږي. موږ د یعقوبیو ولسوالۍ ته سفر کړی و، د خپرونه مو همدلته ترتیب کړه. نو خدای دې وکړي چې دغه خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې تمامه شوې وي. د دغې سیمې منطقې رسم رواج باندې وغږېدو، په اخترونو مو خبرې وکړلې، تاسو د دوی هغه فرهنګ سره پوره بلد شوئ. بیا به هم چې د یوې داسې خپرونې لپاره حاضرېږو. ما نظیف ژواک فرید فطرت ته اجازه راکړئ. ښې شېبې ولرئ.